مشاعره بالکل اینډ ته دی صدر صاحب به راغواړو یو څو شعرونو سره ناشنواری وایي چې د چا زړه ساتل خو هسې هم ثواب دی د چا زړه ساتل خو هسې هم ثواب دی که غریب دی که امیر دی که نواب دی او په خپل لاسو به خپل بچي له ورکړم په خپل لاسو به خپل بچي له ورکړم یې قسم دی د ټوپک نه خراباب دی. اوس دعوت ورکوم صدر صاحب ته خواست کوو چې راشي او خپل کلام سره سره خپله صدارتي خطبه وړاندې کړي او مشاعرې بالکل اختتام وکړي. که سره پرې د ټولو مننه د ټولو ملګرو یو ځل بیا مننه ټول به ودرېږي او داد به ورکړي کلیپینګ به وکړي کیسر اپریدي صاحب ته 12 نه زیاتو کتابونو لیکوال کیسر اپریدي صاحب ډېر بهترین ډېر غټ سکالر ډېر غټ شاعر موږ سره د وخت صدر موږ ته ټیم راکړو د دانش اپریدي صاحب یو ځل سپیشل مننه کوو د میډیا ټیم مننه کوو اوور ټو کیسر اپریدي صاحب. ذهین افریدي زما غزل وې زما په وړاندې ما ته خپل یو شعر را یاد کړو خاص لکه دا خپل زړه د پردي سینې نه اورم خاص لکه دا خپل زړه د پردي سینې نه اورم خوند کوي چې خپل غزل د بل د خولې نه اورم. ډېره مننه ستاسو په مینه مننه او اجازه. نن د مشاعرې او د مشاعرې د زوړ قدیم روایت یوې خبرې ته زما دماغ متوجه کړل. اقدار او روایات یعنی قدرونه او روایات دا د نو حالاتو نو روایاتو نو معاشیاتو را پیدا کېدو سره زاړه چې کوم وي هغه رخصتېږي او د هغې ځای نوي نیسي. خو په اقدارو او روایاتو کې هم بیا څه روایات داسې وي چې هغه ډېر پاخه وي هغه ډېر ټینګ او غښتلي وي هغه د نوو حالاتو او نوو معاشیاتو سره باقاعده مزاحمت کوي او خپل ځای ډېر په ګرانه پرېږدي. د مشاعرو عمومي روایت د سماجي رسنیو یعنی سوشل میډیا د راتلو سره د ځینې زاویو نه به متاثره شوی ضرور وي د ځینې زاویو نه به متاثره شوی ضرور وي خو د نن د مشاعرې وښودله چې د نوو حالاتو باوجود د مشاعرې په روایت کې یو قوت اوس هم شته او ارومرو شته او هغه قوت دا مشاعرې او د مشاعرو روایت چې دی هغه ماتې ته نه ورکوي. د هغې شاید وجه دا وي تاسو کتلی شئ په حقیقت کې یعنی دا نن چې زمونږ په وړاندې د مشاعرې کم دغه وچلېدو یو پروسس وچلېدو آیا سوشل میډیا که هغه ټویټر دی که هغه فیسبوک دی که هغه ټک ټاک دی که نور دغه دي آیا په هغې کې داسې کیدی شول زما او ستا او د دې موجودو خلکو چې کوم ذوق دی او ذوق ته زمونږ کوم تسکین ورسېدو آیا داسې دا مشاعره هلته منعقد کیدی شوه او زمونږ ذوق او نظر ته دومره تسکین راکولی شو؟ زما په خیال نه شوه کیدی چې نه شوه کیدی نو زه دا ویلی شم چې په سماجي رسنیو کې دا یو خامي ارومرو موجوده ده او د دې خامۍ نه د مشاعرې دغه زوړ روایت دا فایده پورته کوي چې هغه اوس هم خپل ځان ماتېدو ته نه ورکوي. د نن دا مشاعره چونکې د شمس د زوی صفدرالحق د واده په سلسله کې منعقد شوې وه نو زه په ځان لازمه ګڼم چې د خپل طرف نه او ستاسو ټولو د طرف نه شمس ته صفدرالحق ته د هغه ټولې کورنۍ ته خپلو خپلوانو یارانو دوستانو ته
مبارکي وړاندې کوم د دې هیله سره چې دا واده به د دې لپاره د دې د مستقبل لپاره ډېر برکتي او ډېر د مستقبل یو پوخ یو خوږ ضمانت وي. نو خبرې خو ډېرې بهر حال کېدی شي، خو زه صرف خپل یو کلام پیش کوم او د هغې نه پس تاسو نه اجازت غواړم، چونکې وروستو د موسیقۍ محفل هم دی نو زیات وخت به نه اخلو. ستاسو په اجازت ارشاد. د غزل مطلع ده لفظ برا پیدا شي، لفظ برا پیدا شي د معنا سره بکینی، لفظ برا پیدا شي د معنا سره بکینی، خدای خو به څوک راولي زما سره بکینی. ډیر ښکلی، ډیره مننه. لفظ برا پیدا شي د معنا سره بکینی، خدای خو به څوک راولي زما سره بکینی. او هیله ده زما او هیله ده زما او د دنیا بروغه وشي، هیله ده زما او د دنیا بروغه وشي، بله بډی وشي د هوا سره بکینی. واه ډیر ښکلی. مننه. بله بډی وشي د هوا سره بکینی. او ګوره ګوندې هر سړی د نیمې نه راستون شي، ګوره ګوندې هر سړی د نیمې نه راستون شي، هر څوک به پخلا شي د اشنا سره بکینی، هر څوک به پخلا شي د اشنا سره بکینی. او خیر دی باوراګانو که د خپل روایت مات کړو، خیر دی باوراګانو که د خپل روایت مات کړو، ګل به پسې لاړ شي د باورا سره بکینی. ډیر ښایسته، یو ځل بیا کې سر سے. خیر دی باوراګانو که د خپل روایت مات کړو، ګل به پسې لاړ شي د باورا سره بکینی. او اے د مسیحایي به خپله وکړي، اے د مسیحایي به خپله وکړي، واړه رنځوران د مسیحا سره بکینی. ډیر ښه. رواني واړه رنځوران د مسیحا سره بکینی. او اوس خو دا ماحول د یوې داسې بلا مخ دی، اوس خو دا ماحول د یوې داسې بلا مخ دی، چاته به څوک ورشي او د چا سره بکینی. ډیر ښکلی، لاسونو پړکا کې سر صاحب دپاره. مننه مننه. اوس خو دا ماحول د یوې داسې بلا مخ دی، چاته به څوک ورشي او د چا سره بکینی. او آخري شعر دی تل به منتشر نه وي که سره ستا سوچونه، تل به منتشر نه وي که سره ستا سوچونه. دا ښکلي نمسي، دا ښکلي نمسي د خپل بابا سره بکینی. ډیر ښایسته، ډیر بهترین، ډیر ښایسته.